مړې مړې مکیږه تلوار واخله یفوختونه ګام د ژوند په لار واخله مړې مړې مکیږه تلوار واخله یفوختونه ګام د ژوند په لار واخله شیخ هم د زړه هم د ساړه کیږي راشه د جامونو نه خمار واخله څومره په تادی د قتل کړم اوس دا جنازه مې په قلار واخله څومره په تادی د قتل کړم اوس دا جنازه مې په قلار واخله کله چې قامونو خپل تاریخ لیکه یو پښتون وی بل ته چې نسوار واخله کله چې قامونو خپل تاریخ لیکه یو پښتون وی بل ته چې نسوار واخله مینه که حیران مقصد غنې سالک خلیل په سور انګار واخله ګرانو ملګرو سلامونه ستاسو ملګری نیاز خان یم ادبي خپرونه د وصال مازیګر دی او د وصال مازیګر په خپل باجوړ کې د اسلام ډیره چرته چې بچازاده حیران لاله ژوند کوي او دغه زما د ژوند زوایم چې پاولنی زل زو باجوړ ته راغلم په کار خو مونږ له داوه چې په دغه خپل عمر کې مونږ ډیر مخکې راغلی وي باجوړ ته کله چې د شعر سره آشنا شوي و نه د حیران صاحب شعرونه مو اورېدلي دي او نن دا خپل اعزاز ګڼم چې نن د هغوی سره د هغوی په کلي کې د دغې خپل په غاړه باندې ناست یم د هغوی نه به د وصال مازدیګر خپرونه ریکارډ کوم د هغوی له مخه مې دغه ښکلې باجوړو لیدو څنګه چې خیران صاحب په لاره وایي چې نیازه خانه که لږ د وخته راغلی وی نو که یې مور ته به ختلي وو مونږ به بیا راځو د حیران صاحب له زمونږ په بدن کې چې څومره ساګانې وي نو کوشش به کوو چې دلته بیا راشو دغه د خوړ غاړه ده او دغه مازدیګر دی حیران صاحب هم ترڅنګ دی غواړو چې د وصال په مازدیګر کې د هغوی نه د هغوی ژوند وپوښتو چې ژوند یې څنګه تېرېږي او بیا راسره خواږه شعرونه هم شریک کړي نو راځئ د وصال په مازدیګر کې په شریکه باندې حیران صاحب اورو حیران صاحب سلامونه ډیره مننه هر کله راشئ په خیر رالی خوشحاله اوسئ سرلوړي اوسئ ډیره مننه حیران صاحب مونږ خو ذکر وکړو چې مونږ کوشش کړی وي چې د دې نه مخکې باجوړ ته راغلی وي خو بیا هم د ژوند څه مصروفیات وي او د ژوند دومره منډې تړلې وي او دومره تودې منډې سړي له ورکړي چې یو دوه د سړي نه خطا کړي خو بیا هم خپله دغه هڅه مو جاري ساتلې د باجوړ ته راغلي وو که د خپل ژوند نه مو لوکړې اګاه کړې چې ژوند هم څنګه تېرېږي کار روزګار څه کوې او د اسلام ډیری نوم مونږ واورېدو خو که د تفصیلي د دغه خپل کلي لږه پیژنګلو را سره وکړې نو خوشحاله به شو ډیره مننه جي الله هم خوشحاله لره او مونږ خو د دنیا په هغه ګوټ کې یو که بدي کې یو وینه یو وجود یو د یو بل سره غم ښادي کوو نه کوو هغه ځان له خبره ده خو د یو بل نه بغیر نیمګړي یو د اسلام ډیری اوسېدونکی یم د یو غریبې کورنۍ سره تعلق لرم او عثمان خیل یم او بس دلته مې د غریبۍ ژوند تېرېږي او اوس خو د روزګار نه وتي زاړه شوي یو او بس اوس یو نه نوځو او ژوند هم دا دی چې موږ وایو چې دا پښتون ولس ژوند دی دا پښتنه خاوره آباد دی موږ به آباد یو ژوندي به یو که دا پښتنه خاوره او دا پښتون ولس نه یو لاول خو به نه یو که یو نو څه به یو ډېره مننه د کتابونو په حواله که مو لوګوډې زمونږ او زمونږ دغه ملګري خبر کړي چې څو کتاب مو د شاعرۍ چاپ کړي دي په نثر کې مو کار کړی دی نه مو دی کړی که د دغې نه مو لوګوډې خبر کړي مننه جي زما خو 3 کتابونه چاپ شوي دي لومبی کتاب مې دی دار او دیدار دویم کتاب مې اوښکې سترګې دی او دریم کتاب مې دی غم ته دی ووایه چې اوس مې د زړه غم له راشي او انشاءالله که ژوند و داسې په 15 ورځو کې مې بل کتاب را روان دی ډنګ ډیوال او بس لګیاو د دې ولس دپاره چې څه کېږي هغه کوو او نثر کې مو کار کړی دی که نه نثر ته مو نه جي بالکل نه ولسي قصې مې لیکلي دي او هغه هم د نثر یو اړخ دی خو بس په نثر مې کار ځکه نه دی کړی چې زه لیک نشم کولی او د لیک لوست نه لږ لرې یم نو که ویم کومه نو بیا به د نش برابري ستاسو په شاعرۍ کې د ولسي رنګ مونږ وختي هلته هم ذکر وکړو په دیره کې او په لاره مونږ مختار حیران توازم ته مې وویل چې د حیران لالا په شاعرۍ کې ولسي رنګ سیوا دی او د هغوی هغه شاعري سړی ځان ته راکاږي هم په دغې باندې نو د وصال مازدیګر د خوړ غاړه د وړو لوبې موبې هم کوي پورې غاړه خو مونږ خو دلته ناست یو مونږ خو شعرونه به اورو نو که مونږ ته او زمونږ دغې ملګرو ته شعرونه ووایه نو خوشحاله به شو ډېره مننه ټولو حاضرینو ته اورېدونکو کتونکو ته سلام کوم او مات ګوډ خواره واره شعرونه راته وایم چې د یو چا غم د ژوندانه نه مې مزې واغستې ما چې د خپلو ارمانونو جنازې واغستې ستا د لمبه ښایست لاس خامخا پکې دي ستا د لمبه ښایست لاس خامخا پکې دي ته هسې وایه چې د ځانه د لمبې واغستې ستا د لمبه ښایست لاس خامخا پکې دي ته هسې وایه چې د ځانه د لمبې واغستې بازار د عقل له بېشماره ولسونه راغله
بازار د عقل له بېشماره ولسونه راغله څو قلمونه وړي بچو له چا لیندې واغستې بازار د عقل له بېشماره ولسونه راغله څو قلمونه وړي بچو له چا لیندې واغستې مخ خو دې واړاوه خو زلفې دې راواړولې مخ خو دې واړاوه خو زلفې دې راواړولې تا رانه ورځې واغستې ما دنه شپې واغستې د کلیوالې بانډوالې د دیدن دپاره د کلیوالې بانډوالې د دیدن دپاره ګډې مې واغستې ښې ډېرې مې بزې واغستې ډېره مننه جي د کلیوالې بانډوالې د دیدن دپاره ګډې مې واغستې ښې ډېرې مې بزې واغستې سپینې په سپینه ورځې تور او تورې سپین جوړ کو د ځینې خلکو په ماده باندې یقین جوړ کو د بخمونیر په جرمنۍ باندې چا ډزې وکړې د بخمونیر په جرمنۍ باندې چا ډزې وکړې یارانو چا په ګلبیله کې ماسپښین جوړ کو د بخمونیر په جرمنۍ باندې چا ډزې وکړې یارانو چا په ګلبیله کې ماسپښین جوړ کو د مسافر لالي راتګ ته انتظار کومه د مسافر لالي راتګ ته انتظار کومه ما مې د اوښکو د دانو نه لونګین جوړ کو ټوله نړۍ پسې لاس پورته کوي چې ایسته غرق شي ټوله نړۍ پسې لاس پورته کوي چې ایسته غرق شي چا چې ټوپک جوړ کو چا ډزو له مشین جوړ کو مننه جي ټوله نړۍ پسې لاس پورته کوي چې ایسته غرق شي چا چې ټوپک جوړ کو چا ډزو له مشین جوړ کو په باچایي نشي کم کار چې په کچکول نه کېږي مینه کې طول نه کېږي مینه خو په طول نه کېږي ساقي په سر مې د شرابو منګوټي واړوه ساقي په سر مې د شرابو منګوټي واړوه د مودو تږی یمه کار مې په کنډول نه کېږي ساقي په سر مې د شرابو منګوټي واړوه د مودو تږی یمه کار مې په کنډول نه کېږي هسې اغیار راته د پولو په سر مه ودروه هسې اغیار راته د پولو په سر مه ودروه زه به درځمه نور زما نه ټال مټول نه کېږي مننه جي هسې اغیار راته د پولو په سر مه ودروه زه به درځمه نور زما نه ټال مټول نه کېږي او ګلڅانګې ته دې پکې خپلې رمې ښې څروه ګلڅانګې ته دې پکې خپلې رمې ښې څروه د زړه دوتر ته مې د یو طرفه شپول نه کېږي ګلڅانګې ته دې پکې خپلې رمې ښې څروه د زړه دوتر ته مې د یو طرفه شپول نه کېږي حیرانه مه کوه په هر یو کاڼي تول مه کوه هوښیاران وایي چې په هر یو کاڼي تول نه کېږي مننه جي هسې خبره ده چې ورک به شي ورکېږي سړی د ژوند په دشتو کې ټول عمر بادېږي سړی په کڼاوو کې چې د غرونو په سرونو ګرځي په کڼاوو کې چې د غرونو په سرونو ګرځي ښکاره خبره ده چې خامخا رالویږي سړی زما د قام وګړو کلکې کلکې خپې لګوي زما د قام وګړو کلکې کلکې خپې لګوي ځمکه لمده د خټې شوي دي ښویېږي سړی زما د قام وګړو کلکې کلکې خپې لګوي ځمکه لمده ده خټې شوي دي ښویېږي سړی چې د ولس ترمنځ نوغې د نفاق وباسي چې د ولس ترمنځ نوغې د نفاق وباسي عمر له دروند شي په درنو ټکو یادېږي سړی د محبت د زور دی الله وساته د محبت د زور دی الله وساته که زړه یې ښه وي او که بد په غرونو خیږي سړی د ښکلو مینه یو انجام ته رسېدلې ده اوس د ښکلو مینه یو انجام ته رسېدلې ده اوس مینه نه کوي چې لږ غوندې پوهېږي سړی مننه جي د ښکلو مینه یو انجام ته رسېدلې ده اوس مینه نه کوي چې لږ غوندې پوهېږي سړی حیرانه نه وایي په خوله یو بل ته هېڅ نه وایي چې محبت کوي په سترګو کې پوهېږي سړی د هر یو قام په بېوسۍ مې زړه ځیګر خوږېږي د قومیت د ځینې ټکو نه مې سر خوږېږي راځئ چې ټول سره په یو انسانیت راټول شو راځئ چې ټول سره په یو انسانیت راټول شو نه به غریب خوږېږي
نه به زورور خوږېږي. د نړۍ خلکو په جنګونو امن چرته راځي؟ د نړۍ خلکو په جنګونو امن چرته راځي؟ څوک چې جنګونه کوي دا خلک اکثر خوږېږي. د دې وطن د جاگیردار سرمایه‌دار د لاسه، د دې وطن د جاگیردار سرمایه‌دار د لاسه لا مې سحر خوږېږي، لا مې مازیګر خوږېږي. حیران ولاړم چې د کم یو په سر لاس ونیسم، حیران ولاړم چې د کم یو په سر لاس ونیسم. هلته کابل خوږېږي، دلته پېښور خوږېږي. ډېر ښه دی. زه چې د ښایست په نظر پرېوتم، زه چې د ښایست په نظر پرېوتم، مینه شوم د زړونو په سر پرېوتم. وخته چې د عشق په تور دې تور کړمه، وخته چې د عشق په تور دې تور کړمه، اوس د دلایلو په غر پرېوتم. ستا د زلفو سوری چرته رابشي، ستا د زلفو سوری چرته رابشي. زه ورته د اوس نه پنور پرېوتم. نن چې د په ډک محفل کې یاد کړمه، نن چې د په ډک محفل کې یاد کړمه، مالګه د رقیب په پرهر پرېوتم. خلک په تیارو کې تندکونه خوري، خلک په تیارو کې تندکونه خوري. زه حیران په زیړ مازیګر پرېوتم. ډېر ښه دی، ډېر ښه. په خوله لاس کې ده چې د ځان ته زمانه نه پرېږدي. ځینې خبرې په خبرو کې معنی نه پرېږدي. دا خلک څوک دي چې د خدای دا کائنات ورانوي؟ دا خلک څوک دي چې د خدای دا کائنات ورانوي؟ ځینې جومات نه پرېږدي، ځینې میخانه نه پرېږدي. هغه په خپل ښایست کې دومره لرې تللی ده چې هغه په خپل ښایست کې دومره لرې تللی ده چې هغه د مخ کتو ته چرته آینه نه پرېږدي. مننه جي. هغه په خپل ښایست کې دومره لرې تللی ده چې هغه د مخ کتو ته چرته آینه نه پرېږدي. او د مینې تور دی که زما دی او که ستا په لمن، د مینې تور دی که زما دی او که ستا په لمن. مړه د دې ټکي نه هېڅوک یارانه نه پرېږدي. بیا مغربي توپان را روان دی، لاس دې کلک راتاو کا. بیا مغربي توپان را روان دی، لاس دې کلک راتاو کا. ستا لوپټه په سر زما په سر شمله نه پرېږدي. بیا مغربي توپان را روان دی، لاس دې کلک راتاو کا. ستا لوپټه په سر زما په سر شمله نه پرېږدي. دلته چا مرګ د تمکو په پاڼو نه و کړی، دلته چا مرګ د تمکو په پاڼو نه و کړی. دا خپل نصیب دی چې ژوندون ته میمونه نه پرېږدي. دلته چا مرګ د تمکو په پاڼو نه و کړی. دا خپل نصیب دی چې ژوندون ته میمونه نه پرېږدي. هغه به څه زما نامه واخلي د شونډو په سر، هغه به څه زما نامه واخلي د شونډو په سر. هغه د شونډو سر ته چرته دنداسه نه پرېږدي. هغه به څه زما نامه واخلي د شونډو په سر. هغه د شونډو سر ته چرته دنداسه نه پرېږدي. حیرانه خوښ مې نفاق نه دی د نړۍ په خاوره، حیرانه خوښ مې نفاق نه دی د نړۍ په خاوره. دا انسانانو ته په غاړه کې جامه نه پرېږدي. ډېره مننه. مخ اړولو دی په زړه کې مې سوری کړی دی، مخ اړولو دی په زړه کې مې سوری کړی دی. نن مې څه بل شان په جړه مازیګری کړی دی. د غره لمنې له راغلی دی چې څه به وایي، د غره لمنې له راغلی دی چې څه به وایي. شپونکي لالي مې د شپېلۍ سره شپېلی کړی دی. زه د پښتو او پښتنو څادر په ولې ساتم، زه د پښتو او پښتنو څادر په ولې ساتم. ځکه واښه راوړم هغې له مې کورې کړی دی. مورجانې خدای شته که په کور کې ناسته خوند راکوي، مورجانې خدای شته که په کور کې ناسته خوند راکوي. په دې کوڅه کې چا څه غلی شان ټوخی کړی دی. د زړه په خورو رنډیري مې ورته کښېنه راشه، د زړه په خورو رنډیري مې ورته کښېنه راشه. تاله مې یاره د شوملو نه لاونډی کړی دی. یاران چې وایي څه به وایي د یارانو خوښه، یاران به وایي څه چې وایي د یارانو خوښه. حیرانه ما ورپکې خپل او نه پردی کړی دی. یو سړی د بل په شان کېدی نشي، تل پردی
د خپل پشان کېدی نشي او هر څوک چې راځي چې پکې ورک کینی هر څوک چې راځي چې پکې ورک کینی زړه دی د ګوګل پشان کېدی نشي دی دا ننګو په سوري ژوند کوي دی دا ننګو په سوري ژوند کوي خال دی د وربل پشان کېدی نشي ټیک ده چې نغمه لویه نامه لري ټیک ده چې نغمه لویه نامه لري خدای شته د منګل پشان کېدی نشي ډېر مننه حیران صاحب چې مونږ له زموږ د ناستو ملګرو له د وصال د مازدیګر دغې کتونکو له مو وخت راکړو ډېر مننه الله هم خوشحاله لره لاس په دعا یم چې الله تعالی مو په خپلو نیکو مقصدونو کې کامیاب او کامران لره او چې دا باجوړ ته رالی موږ له هم دومره مینه راکړه موږ له هم دومره عزت راکړه نو زه یم که ستاسو دا مینه زه د کیمور د غر سره وتلم نوم به کموي خو هغه خوشحال خټک وایي خوشحال خټکه په درنو درون او په سپکو سپکه تاسو درانه وئ موږ له هم درناوی راکړه الله تعالی ټول عمر درانه سرلوړي او بریالي لره ډېره مننه ډېره مهرباني ګرانو ملګرو د وصال په مازدیګر کې مو باجازده حیران په اسلام ډېرې باجوړ کې واورېدو د هغوی د شعرونو نه خو مونږ ډېر خوند واخیستو زه باوري یم چې تاسو خو به ترې هم خوند اخیستی وي زموږ تل دغه کوشش دی چې په دې خپله پښتونخوا کې په دغه بېلابېلو سیمو باندې وګرځو او هغې شاعرانو ملګرو له لاړ شو چې د چا په شعر کې یو پیغام وي او هغه نه یې ریکارډ کړو بیا راوړو له تاسو ملګرو سره د فیسبوک له لارې د یوټیوب له لارې دغه شریک کړو زمونږ تل په دعاګانو کې د خپل ځان د خپل چاپېرچل ډېر خیال ساتئ الله مو ښاد ساته آباد ساته د لوی الله په امان